زه به له تا ته په تمه شم ښکاره ده چې ته دلته نه راځې زه دې په درد پوهېږم لیلا غواړي چې له باران تراګر سره واده وکړي د دې خبرې قبلول ماته اسان نه دي زه پوهېږم چې ته یې نشي قبلولی ما دې کار ته د حال یوه لاره پیدا کړې جلیل به تا وتړي بخښنه غواړم لومړی بریدمنه زه بله چاره نه لرم تر څو چې د هغه نکاح تړل کېږي ته به په دې کور کې پاتې کېږي قومندان صاحب ته نه غواړې چې لیلا له لاسه ورکړې زه هم نه غواړم چې په سیمه کې خپل خاص کار له لاسه ورکړم زه ولسوالۍ کې اوسېږم ته به هم دلته اوسېږي په خبره پوه شوې سرداره اور چې بلېږي لوګې تخېږي دا بېلو د لمبې زما د زړه نازینا اور په هجران خاورې کړم چاته نارې کړم چاته وکړم فریادونه انتها ده او ابتدا ده انجام په خیر چې انتها به څنګه وینا انګار مې بیا د زړه تازه شو سمونه پس مې د یار کړل دیدنونه ګران د ګرانه ستا جدایي ستا جدایي ګرانه د ګرانه ګرانه د ګرانه خیر دی ماته داسې مه راګورئ قومندان صاحب خیر دی مه ګورئ ته زما قومندان یې سمه ده خو زه د جنرال صاحب امر پر ځای کوم زه څه کولی شم قومندان صاحب په دې معنا چې زه یوازې ستا قومندان یم ها افسوس دی په تا خو ما ستا په اړه داسې فکر نه کوه قومندان صاحب تاسې خو پوهېږئ خپله ښه پوهېږئ خو ته مې د ورور غوندې یې هم ځینې وخت زه تا د خپل پلار پر ځای ګڼم ستا لپاره زه په خوښۍ سره خپل ځان قربانولی شم خپله پوهېږئ خو زه ستا لپاره هېڅ هم نشم کولی جنرال صاحب رښتیا وایي سم کار هم دا دی څه چې باید وشي هغه هم دا کار دی څه چې باید وشي هغه دا دي چې زه دلته باید تړلی پاتې شم له چا سره چې زه مینه لرم د باران نومي ګیدړ سره واده کوي دا چې دا کار والی کېږي ته او زه دواړه پوهېږو ما خپله لیلا دې لارې ته وهڅوله د دې لپاره چې هغه په ما غوسه ده دا کار کوي هغه د دې لپاره دا کار کوي چې نه پوهېږي ما ولې له ناسا نومي رزیلې سره واده کړی باید پوهه نشي دنده دې مه هېروه قومندان صاحب دنده مې دا نه ده چې زه له نازا سره پاتې شم او د دې سایل به کوم چې لیلا له باران سره واده کوي جلیله هغه ګیدړ لیلا له دې هېواد نه بیایي د هغې په حالت افسوس نه دی زمونږ په حالت افسوس نه دی زمونږ ګناه څه ده لیلا په سخت مصیبت کې اخته د ټولګۍ مشره ډګروال ورپسې دی ځای ورته په ډاګه کړی دی هغې سره مرسته وکړئ نشم کولی نه زه دا کار نشم کولی جنرال صاحب راته امر کړی زه تا لپاره څه نشم کولی قومندان صاحب
بیا وایه چې ته زما ورور غوندې دا هسې خبرې دي ګوره ملګريه زه له ډلګۍ مشر جلیل نه له خپل ملګري جلیل نه دا پوښتنه کوم دا چې بارانګي د لیلا سره واده کوي نو زه به دلته تړلی پاتې کېږم قومندان صاحب داسې مه کوئ دا د جلیل لرګی مشر خبرې دي سمه ده جلیل ملګريه په دې اړه څه وایې جنرال صاحب راته امر کړی موږ دنده لرو نو ازادي رضیلانو مشره ده بارانګي د خپلو هیلو ته رسیږي او ما ته دلته تړلی هم داسې ده جلیل ملګری دې داسې نشي کولی جلیل غرونه سوځوي وایي چې دا سره رسالت دی یا بسم الله قومندان صاحب باید بیړه وکړو د هغې نکابخه باید ونیسو ژوندی اوسې لرګی مشر ژوندی اوسې جلیله قومندان صاحب ستا په نظر جنرال صاحب به ما په ګوډه ووژني او یا که لږه ړنګ نه به مې لاندې وغورځوي پلاټې باندې کا منډه کا جلیله منډه کا مورې بارانه دا ځای ډېر ښه ځای دی که زه هم دلته واده وکړم څنګه به وي ډاکټره دانې کا ختموم یوه تکاموي شیشه کې ګوره بارانه زه یو څه درته وایم تا په رښتیا تا دعوت کړې وه ته هېڅ په ارامه نه کښېنې احمقې جلۍ ها نازا دا څه معنا لري ها معامله مه خرابوه نو نیوزیلند زما مېرمنه ده معامله مې لغوه کړه نور نو معامله نشته دا جلۍ له خپل حد نه تېره شوه دلته څه خبره ده ګرانې نازا دوی ونیسئ څه خبره ده خوشي کوي خبره ده خوشي مې کوه خوشي کوئ خوشي که خوشي کوي خوشي که زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ وخت مه ضایع کوئ خوشي که زر کوئ پورته شئ خوشي که لیلا نه دا نښه باید نوی تړل شوې ته نه پوهېږې
دا تاسو دواړه چېرته وئ؟ نه پوهېږم چې زه له تاسو دواړه سره څه وکړم. دونه خامخا مې ونه شو نیولی. صبر وکړه قومندانه، څه چې ته فکر کوې هغسې نه ده. نکاح ونه تړل شوه. لومړی نازا راغله، داسې تمانچه یې ونیوله، ټول اسیر ونیول شول. له هغه نه وروسته اګیر راغی، هغه نازا ونیوله. وروسته اګیر لیلا، نازا، باران ټول یې مخکې کړل، بوی تلل. یوه دقیقه خو صبر وکړئ. اوف دا چې هر څه له تاسو سره کېږي زه تاسو سره مرسته نه کوم. له تا سره بیا وروسته خبرې کوو جلیله. اوس نو وخوره، بیا زه ملامت شوم. حسن هم زه پوهېدم چې داسې یو کار به کېږي. قومندان صاحب ځان مې تباه کړ او زه دې هم تباه کړم. نور نو بس دی سرداره، ستا د دې نفساني خواهشاتو له امله سیمه د ګواښ سره نشم مخ کولی. تا خو خپله پرېکړه کړې وه. قومندان صاحب، عقل او وجدان مې دنده وایي، خو زړه مې اور اخلي. نه، زړه چې د څه وایي هغه باید ونه شي. لومړی بریدمنه، یا خپل ځان کنټرول که یا دا یونیفورم د نور مه په ځان کوه او ما ته د ځان مخ ښکاره کوه. څه کوو قومندان صاحب؟ زموږ دنده خو دا ده چې باید نازا وژغورو. پام کوه چې هېرې نه کړې. اصله پیدا که جلیله، زر کوه. خوشکه دا مې وصل ډګروال صاحب. نړۍ وړاله څنګه زیله بیا سره یو ځای شو، لکه چې دا ځای دې خوښ نه شو. ما ته لاس مه وړاندې غلی شه، له زیلا نه دې لاسونه لرې که. له دې ځایه ویسئ. زیلا ته لاس مه وړاندې کوه. خوشي مې کوئ، خوشي مې کوئ، خوشي مې کوئ، خوشي مې کوي د زیلانو. خدای دې تاسو ټولو ته سزا درکړي. مشران باید د کار حساب در سره وکړي. د شطرنج په لوبه کې څوک خپل وزیر له لاسه نه ورکوي. زه د دې لوبې وزیره یم. څه پیاده یې ته ختم شوې. ما جوړه کړې نازا، لوړ پوړو چارواکي زما په لوبه کې دي. مه هېروه، هغوی بې ځایه سرزوري کوي. پاتې شوې ته یوه پیاده یې چې خپل ځان وزیره ګڼې. رازیله ګوره که لیلا ووژنې ورسره کار نه لرم، خو ما ته څه نشي ویلی. دومره جرأت نه لرې، ته ما نشي وژلی. رازیله تا له ما سره جنګ پیل که، اوس دې ماته وخوړه نازا. ته وخته مړه شوې. خوشي مې که ډګرواله، خوشي که پلانونه دې نه عملي کېږي. ډګرواله که اول وي که آخر وي، زه ستا نه ژغورم. بیا زه څوک ګوره بیا به وګورې. ډلګۍ مشره، ډګر افادې نه کتړلو ځای کې عملیات کړي. رښتیا ده ډلګۍ مشره، موږ دلته په ډیپو کې یو. لیلا او نازا یې دلته راوستي دي. هغوی مو پیدا کړل. زر راته پته ووایه. دا ځای درته معلوم دی ډلګۍ مشره، د ډګروال پخوانۍ قرارګاه. سمه ده اصله. مخکې شه جلیله، مخکې شه. ته ولې وارخطا یې جلۍ؟ دلته څه کوې ها؟ په اصل کې ته ولې وارخطا یې؟ اوف مخابره دې راته ماته کړه. اوف لرې شه.
داسې ښکاري چې د ډیپو کې څوک نه دي. بے شرفه کم عقلو اتلانو دا خو زما لومړی کار و. تاسو په پیرهدارانو باور وکړه همداسې ده که نه؟ زما د وژلو لوبې ته په خیر راغلی. ته ما ښه پېژنې لومړی بریدمنه. مېرمنه دې او هغه جلۍ چې ته ورسره مینه لرې ما سره دي. ته چېرته یې ډارنه؟ په تښتېدلو خپله لوبه مخکې بیایې ها؟ زه تا ته رښتیا وایم سرداره، دوی دواړه وژنم، وروسته بیا تا هم وژنم، خو د دې لپاره چې دا لوبه خوندوره شي زه تا ته د لیلا د ژغورلو لپاره یو فرصت درکوم. لیلا پورې بم تړل شوی، لاړ شه هغه وژغوره، که نه نو هغه به ټوټه ټوټه شي. بے شرفه ته د مخامخ راتلو جرأت نه لرې ها؟ دا د غیرت خبرې پرېږده، په جنګ کې دې خبرو پسې څوک نه ګرځي. واوره کوم ځای کې چې تاسې لیلا د هغه نه 2 ډیپو وړاندې په بله ډیپو کې ده. قماندان صاحب ودرېږئ. خوشې کړه جلیله. قماندان صاحب خوشې کړه خوشې کړه خوشې کړه داسې مه کوئ. خوشې کړه ودرېږئ قماندان صاحب. آرامه اوسه قماندان صاحب. نه نږدې کېږئ قماندان صاحب. هغه بې شرف دا بم د دا دا وژل کېږي. د دې لپاره چې هغه خنثی حکومت باید د قرارګاه د بل خنثی کولو سامان وغواړو. لیلا خوشې کړه